هیوادوالو د پاسپورت په آفلاین بڼه د شروع کېدا غټه وجه دا وه چې موږ تاسې ته د خپل حق په سهولت درکو بغیر تکلیف یې درکو. دا چې په انلاین کې د یو فامیل 25 پاسپورټ موږ ته راتلل موږ ورکول، حالانکه د هغوی به ضرورت نه و او په څنګ کې ورسره بعضې داسې خلک پیدا کېدل چې یو پاسپورټ به ضرورت و، هغوی ته به لاسرسی نه لاره. موږ پرېکړه وکړه چې په آفلاین بڼه باندې پاسپورټونه شروع کړو. په څنګ کې ورسره زموږ د اطرافو خلک چې دي هغه اکثره په انلاین باندې نه پوهېدل او نه هلته د انټرنیټ اسانتیاوې شته. نو دغه وجوهاتو چې موږ په آفلاین بڼه باندې شروع کېده وکړه. اوس هیوادوال نه زموږ دا غوښتنه ده، هیلم ده ترې چې دوی باید حوصلې نه کار واخلي. موږ په یو هفته کې د 100,000 پاسپورټو په مرکز کې پرېکړه کړې ده او دا پروسه چې زموږ کامیابه شي، الله دې کامیابه کړي. په ولایتونو کې موږ بیا په آفلاین بڼه باندې شروع کړو. اگر که اوس په ولایتونو کې 14 ولایتونو کې زموږ په آنلاین بڼه باندې په څنګ کې ورسره بعضې سخت مریضان د عمرو والا، د اقامو والا، محصلین او په سرحد باندې چې کوم ډریوران عبور کوي هغوی ته اوس هم ولایتونو کې اجرات کیږي. نو په مرکز کې موږ آفلاین شروع کړ دې لپاره چې د خلکو انتظار ختم شي. څوک به پاسپورټ دومره انتظار کوي؟ یا په آنلاین بڼه کې په آنلاین ثبت نام ډېرو زیاتو خلکو کړی ده، کیدای شي تر یو کاله پورې نوبت ونه رسیږي. نو موږ پرېکړه وکړه چې د چا ضرورت وي هغه ضرورتمند به اول موږ ته راځي، ورو ورو به دا پروسه پسې نورمال حالت ته راورسیږي. نو نن موږ الحمدلله پروسه ښه په کامیابۍ شکل باندې مخې ته روانه وه او ښه مخته لاړه. داسې کومه پیښه یا داسې کومه مشکلات نه دي جوړ شوي، خو د هیوادوالو نه یو غوښتنې موږ دا ده او دا د دوی ډېره کمزورتیا ده چې دوی بېصبري کوي، بېحوصلې کوي، یو بل نه مخکېوالی کوي. نو دغه یو څو ستونزې هیوادوال چې خپلې ختمې کړي. پاسپورټ دوی مسلم حق ده او موږ غواړو چې ښه په عزت سره دا خپل حق ورکړو. دوی نه هیله دا ده چې خپل حق ښه په عزت سره ترلاسه کړي. خلکو خو یقینا د خوشحالۍ احساس کاوه، ځکه ضرورت یې لاره پاسپورټ لاسرسی نه سو کولی. په آنلاین بڼه باندې دوی نمبر نه رارسېده، اوس دوی ته سهولت برابر سه. البته بېنظمي ډېره وه، که دغه بېنظمي دوام وکړي نو د بېنظمۍ د وجې نه بیا کیدای شي موږ بیرته آنلاین بڼې ته وګرځو او که آنلاین بڼې ته وګرځو بیا به دوی آنلاین ته ډېر زیات انتظار کوي. نو دوی د دغه سهولت موږ دوی په خاطر سهولت ایجاد کړی دی، په دې سهولت باندې د کار باندې موږ شروع کړی ده. که بیا هم دوی په دې بڼه کې یعنې په دې آفلاین بڼه باندې شروع کېدا د پاسپورټونو باندې دوی بېنظمي کوي یا ګډوډي کوي، نو دوی به بیا خپل حق نه محروم وي، تر ډېر وخت بیا انتظار کوي. موږ هره ورځ هره پنجشنبه به موږ دوی ته ټوکن ورکوو. بیا به د هغې نه وروسته ټوکن به د هفتې د ورځې 4,000 کسانو ته به د هفتې ورځې ورکوو، 4,000 ته یکشنبه، 4,000 دوشنبه، 4,000 سهشنبه، 4,000 چهارشنبه، مطلب 100,000 کسانو پورې به موږ په هفته کې اجرات کوو. دا کوم خلک چې دلته راغلي وو دا 100,000 کسان هم نه وو، خو بس بېنظمي کوي، ګډوډي کوي، نو باید حوصله وکړي. او په څنګ کې یوه خبره د یادونې وړ ده چې زه یې وکړم، هغه دا چې آنلاین موږ نه ده بند کړی. آنلاین په الحال لپاره موږ به روزانه د آفلاین سره آنلاین خلک هم راغواړو. دا نه ده چې چا آنلاین ثبت نام کړی دی د هغوی یا وخت ضایع شو یا انتظار بېجایه شو، هغوی د خپل انتظار کې موږ یې راغواړو خپل پاسپورټونه به ترلاسه کوي. ټولو هیوادوالو زموږ هیله غوښتنه دا ده که ښځینه وي که نارینه وي، څوک عاجل ضرورت لري هغه د اول راسي. نور دا پاسپورټ نه بندېږي او نه ختمیږي، دا به دوامداره روان وي. البته حوصله دې وکړي، نور د ښځو او د نارینه توپیر نشته. هر څوک چې ضرورت لري موږ ته راځي، پاسپورټ اخلي. دې نه مخکې هم اخیستل، آینده کې به هم راځي.